په بل روایت کې راځي د سید ابي هريره رضی الله عنه سره روایت دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم در ټولو بهترین روزه د رمضان د روزه وروسته بیا د محرم د میاشتې روزه ده. او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې د الله په ولیانو کې د ټول امت په اتفاق باندې یو لوی او عظیم انسان او لوی ولی تیر شوی. د مبارک قول دادی د په خپل کتاب کې په غنیت طالبین کې دار اخلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت په محرم کې پیدا کړی دی او د محرم په لسمه باندې پیدا کړی دی. د څوک وای؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت په محرم کې پیدا کړی دی د محرم په لسمه باندې د عاشورا په ورځ پیدا کړی. دا نو پر دا نور خلکو باندې یو درنه چاپیړه د دانی د بدعتیانو دا په 12مه کې چې خپل کاروبار دکانونه خلاص کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د رمضان د روزو وروسته در ټولو بهترین روزه هغه د محرم د میاشتې روزي د دې ډیر ثواب. دا رقم په روایت کې راځي ګوري په دلته په دې کتاب کې راځي مختبیا د لوی اختر د لسو ورځو او لسو شپو ورځې خو نه دي اسی په روایت کې لسو ورځې ذکر شوي 9 ورځې چې راکمې روژې نیول کېږي والفجر وليال عشر والشفع والوتر دا د سورة فجر آیاتونم الله رب العزت په دې کې نازل کړي. د دې ورځو ډېرې زبردست روژې دي او د ډېر ثواب. دا رقم یوم عرفه او په بعضې روایتو کې نصف شعبان دا رقم دا بعضې ورځې په روایتو کې ذکر دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان در میاشتې وروسته در ټولو بهترین روژې دا د محرم د میاشتې روژې دي. وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل در فرض لمانځه وروسته بیا در ټولو د ډیر ثواب لمونځ چې دی هغه څه دی؟ هغه د تهجد لمونځ دی. ګورې زه به ته خبره وکړم کله کله سړی دی الله رب العزت یو سړي توفیق ورنصیب کړي ټوله کال د تهجد لمونځ نشي پاتې کېدلی. یو زنانه دا رقمې ټوله کال د تهجد لمونځ کوي خو که ټوله کال موقع نه وي دا مو هم ښه خبره ده چې اوس په جمعه کې 2 ور 3 وارې خوی کوه 2-3 وارې ځان ورته برابره. اوس ډېر خلک دی در ډېره وخته ناست یو سړی ګر سره د شپې در 2 بجو ناست 2 بجې 3 بجې خو د تهجد د لمانځه ټیم دی. نو یو سړی در 2 بجو ناست دی د ده دپاره بیا ښه طریقه ده د شوز بدیږي او داسې تازه کې 2 رکعاته او 4 رکعاته او 6 رکعاته 8 رکعاته دي د تهجد د لمانځه په نیت باندې وکړي. الله رب العزت ته د تهجد د لمانځه اجر ورکړي. که ته وایې چې یا مخامخا به سړی ورته بدیږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معمول دا رقم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بدیدی. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې دا هم شته چې په آخري عشره کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا در سهاره به ویښ پاتې کېدی. نو خو زموږ د علماو د محدثینو او مفسرینو د مجتهدینو د لوی علماو قول دا دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تهجد فرض خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم هم کړي دي چې د شپې ډېر پاته شوی دي ویښ پاته شوی دي بیا د تهجد لمونځ کړی. نو هسې چې نیمه شپه تېره شي بس د تهجد د لمانځه وخت اوس یو سړی دی پر 12 نیم بجې باندې بېدېږي بیا دا هېڅ امکان نه لري دی د راپور شي تهجد لمانځه بس دا ځای په دغه ټیم کې دی اودس تازه کړي او دا څه وروسته دی راولاړ شي 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته دا دې تهجد دی وکړي. نو الله رب العزت دته د تهجد ثواب ورکړي او په دې رقم باندې په سوکه په اعمالو باندې الله جل جلاله سړی هغه مقام ته د نیکانو د صالحینو د الله رب العزت رسوي. زما ورونو طریقه د دین چې د خامخا ویلو علماو زده کوو. که سړی هر څونه نفسي سي متکبره سي مغروره سي چې زه به یو عالم ته نه کښېنم زه به د عالم بیان به نه اورم زه به د علماو بیانونه نه اورم نو بس د انسان دپاره دغه ګمراهي د انسان بس الله دین او علماو ته الله رب العزت ورزده کړی دی. خامخا به سړی د علماو څه طریقه د دین زده کوي. الله دې موږ له ګمراهي او له بېدینیو له ضلالته وساتي. دا زموږ او ستاسو دا یو ساعت مجلس نه دی دا ده که زه پر دې قسم واخلم چې در 100 رکعتو نفلو یې ډېر ثواب دی الله ته زما دا خبره ومني
او دا زه نه وایم، دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم. موږ دین زده کوو، موږ دلته ناست یو، موږ دین زده کوو. در 100 رکعاتو نفلو هم ډېر ثواب دی. یوه خبره د دین دې زده کړله، په خبره باندې پوه سولې، مسله دې د دین زده کړل، نور څه د کاروبار او د تجارت اعلان خو نه دی. نه زه هغه ملا یم چې اوس په بیان کې چانده درڅه غواړم، نه نورې عزت و قدر درڅه غواړم، خو صرف د الله دین دی درته بیان کوم درڅه ځم. که د هغې نه ده غاجه کاروبار خو به نه شروع کړی. نو وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، در ټولو بهترین لمونځ در فرض لمانځه وروسته بیا د شپې لمونځ دی.